سلام ټولو دوستانو ته. اولنې موجود په ځمکه کې د نورو ژوندیو موجوداتو سره په لوړ تفاوت شتون لري. که په ټوله سره ووایو بکتریا د ځمکې اصلي امیران ګڼل کیږي، کوم چې 3 میلیارده 900 میلیونه کاله مخکې د ځمکې پر مخ په پراخه کچه شتون درلود، چې په نتیجه کې د ارثي خواصو په بدلون سره ډیری حشرات د ځمکې پر مخ ګرځي، خو دغه کار میلیارډونه کاله وخت وروسته بدلون کړی. داسې معلوم او خاص ځای نه لري، نو په همدې اساس امکان لري چې دلته هم پیدا شي. داسې ځای به نه وي چې هلته بکتریا شتون ونه لري، یعنی په هر ځای کې شتون لري، چې د بدن په داخل کې هم میلیارډونه بکتریاوې شتون لري، چې د هغه له وجې زموږ بدن نن ورځ روغ ښکاري. که چیرې نه وای شاید یوه ورځ زندگی به هم ونه کړو، خو د ټولو شتون په بدن کې ښه نه دی، ځکه ځینې بکتریاوې د بدن د تخریب او مریضېدو یا د مرګ سبب ګرځي. د تاریخ په اوږدو کې میلیارډونه انسانان د ځینو دښمنو بکتریاوو له امله مړه شوي، د هغه قاتل څخه چې په سترګو نه لیدل کیږي. خو ولې معلوم نه و چې دغه انسانان ولې او د څه له امله به مړه کیدل. د دې څخه وروسته زرګونه کلونه بعد انسانانو علومو د پرمختګ سره د دغه قاتل چې موږ یې په سترګو نشو لیدلی په اړه یې څېړنې ترسره شوې. اوس راځئ وګورو چې څنګه د دغه دښمن پر وړاندې انسانانو مبارزه وکړه. ډیر په سختۍ سره انسانانو وکولی شو چې یو دانه د بکتریا ضد دارو درمل جوړ کړي. په 1923 میلادي کال کې د الکساندر فلمینګ په نوم باندې یو عالم پیناسیلین کشف کړل، چې دا اولنی انټي بیوټیک د نړۍ په تاریخ کې و. د پیناسیلین د کشف څخه وروسته د واکسینونو د ایجاد سره د انسانانو ژوند په ځمکه کې په دغه شکل شو. انټي بیوټیک د یو عسکر په شکل د انسان په بدن کې د بکتریا سره جنګیږي او څه وخت وروسته د انسان بدن د دغه وژونکي دښمن څخه پاکوي. انټي بیوټیک په کوم شکل د انسان په بدن کې د دغه دښمن مخه نیسي؟ کله چې انټي بیوټیک بدن ته داخل شي، هر څه د بکتریا د ودې له منځه وړي، چې د بکتریا په بدن کې د زیاتېدو او غټېدو مخه نیسي، چې د دې سره د بکتریا د تولید یا مثل مخه نیول کیږي او د وخت سره له منځه ځي. دغه عملیات په معمولي انټي بیوټیک په مرسته ترسره کیږي. ځینې پیاوړي انټي بیوټیک هم شتون لري چې په مستقیم ډول په بکتریا عمل کوي او بیا یې له منځه وړي. انټي بیوټیک د نور بدن او سیستم ته هیڅ ضرر نه رسوي. په همدې اساس انټي بیوټیک اولنی دارو درمل دي چې بې د کوم خطره یې هر څوک کارولی شي. خو بیا د وخت سره دغه انټي بیوټیک د بکتریا مخه نشي نیولی. دغه انټي بیوټیک د بکتریا سره په جنګیدونکي ډول هیڅ تاثیر په بکتریا باندې نه کوي. هغه هم په همدې اساس کله چې انټي بیوټیک بدن ته داخل شي، نو بکتریا یو ډول هورمون د ځان لپاره واخلي او انټي بیوټیک سره سره په بدن کې مقابله کوي. دغه اطلاع په بدن کې داسې کار کوي لکه په شان د یو هارډ ډسک چې موږ یې خپل کمپیوټر سره وصلوو. دغه بکتریا یو ډول مسمومیت پیدا کوي چې د دې سره په سوپر بکتریا بدلیږي. یعنی هغه بکتریا چې په انټي بیوټیک له منځه نه ځي. ډېری نه پوهېږي چې دغه انټي بیوټیک په کوم شکل د دغه دښمن مخه نیولې. کله چې انټي بیوټیک نه و اختراع شوي، انسانانو څومره بده زندگی درلوده، په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې پرمختللي انټي بیوټیک تولیدېږي. د افریقا ځینې هیوادونه اوس هم د دغه انټي بیوټیک څخه محروم دي. اوس وخت کې د نورو درملو په پرتله انټي بیوټیک زیات کارېدونکي درمل دي. ډاکټران هم د خپلو مریضانو لپاره تل د دغه درملو په کمه کچه کار نه دی اخیستی. د دې انټي بیوټیک ډیر مشکلات په غوښو کې وي. که د نړۍ په کچه حساب کړو، د غوښو مصرف په اوس وخت کې 30 میلیارده حیوانات په قفسونو کې د غوښو د مصرف په اساس شتون لري. ټول هغه شرکتونه چې د غوښو د تولید سره یې سر و کار وي، په تنګ ماحول کې د حیواناتو زندگی د هغه د محصولاتو سره په لوړه کچه بکتریاوې شتون لري، چې بیا د وخت سره همدا د حیواناتو بدن ته داخلیږي او هغه مریضوي. خو
خو د حیواناتو انټي بیوټیک په ټوله نړۍ کې منع دي. دا ځکه چې حیوانات د انسانانو د غوښو په مصرف سره د بکتریاوو قوي کېدو سبب ګرځي چې دغه عمل د وخت سره د بکتریا د قوي کېدو سبب ګرځېدلی. نو په همدې اساس باید قوي انټي بیوټیک تولید شي. دا ځکه چې قوي بکتریاوې په بدن کې رامنځته کیږي چې د قوي بکتریاوو مخه هیڅ د انټي بیوټیک په مرسته له منځه نه ځي. دا ځکه چې قوي بکتریاوې په بدن کې رامنځته کیږي چې د قوي بکتریا سره انټي بیوټیک تاثیر هیڅ نه کوي او بکتریا هم پرې له منځه نه ځي. ساینسپوهان په دې نظر باندې د انټي بیوټیک څخه د څارویو او مرغانو په ساتنه کې د هغه څخه کار اخیستل د دې سبب شوي چې اوس د انسان په بدن کې د بکتریا د منځه وړلو لپاره هیڅ انټي بیوټیک کار نه کوي. خو باید ناامیده نشئ. څه وخت وروسته د سوپر بکتریا مخه هم په نیول کېدو ده. څېړنې او تحقیق د انسان په لاس دوام لري. 100 کاله نه کېږي چې انټي بیوټیک اختراع شوي. په لوړه کچه د انسانانو د بدن سره د ناروغیو په مقابل کې مرسته کړې، تر دې چې نن ورځ دغه انټي بیوټیک د قوي کېدو په حال کې دي. صرف په یاد ولرئ چې انټي بیوټیک بې د کومه ضرورته مه کاروئ. دولتونه دې هم د حیواناتو په روزنه کې د انټي بیوټیک درملو د کارولو مخه ونیسي.